نو حضور علیہ السلام وی قیمت به نه راځي څو پورې شي یو لس خبرې نه موجود شوي هغه یو پکې دا ده چې دجال به ښکاره کېږي دویمه دا ده د قبلې د طرف نه به نور راخېږي دا به یو ځل کېږي درېیمه دا ده یو ناشنا دابه یو زناور عجیب الخلقت دابة الارض یو ناشنا حیوان به پیدا کېږي خبرې به کوي دا دی بل عیسی علیه السلام به راکوزېږي د اسمان نه دا څلورمه شوه او پنځم یاجوج او ماجوج داسې قومونه دي چې به ټول دنیا تخریب کار دا به راکوزېږي او دا ټوله دنیا به ترې په لړزاني عیسی علیه السلام به جمدي وي د هغه په دعا باندې به خدای پاک او خیرو باندې خدای پاک مړه کړي او ټول به مړه شي دا لویه نښه ده یاجوج او ماجوج او بل یو لوی لوګي دی په ټوله دنیا به خورېږي او یو درې ځلې به په مختلفو طرفونو کې په ځمکه کې خلک ځي یعنی خصب ځمکه کې به لاندې ننوځي جمدي خلک اوس هم دا ځای په ځای په ملکونو کې تاسو به اورئ پلانکي ملک ډنمارک کې دومره غټه کنده وشوه او څونه پلازې او څونه ځمکې په خلک پکې لاړل دا خو د قیمت علاماتو کې نه ده خو داسې د هغې یعنی هغې باندې ستاسو ایمان مضبوطېږي چې داسې به کېږي اور به یو ښکاره کېږي اور داسې اور به چې دا ټول خلک به د شان ځمکې ته یوسي څه به مړه شي دا به ښکاره کېږي نو یو پکې عیسی علیه السلام راکوزېدل دویم خروج او ظهور د دجال خطرناک سړی دی انسان دی خو شیطانان او دا سرکش به ورسره ملګري وي او درېیم قبرې د طرف نه نور راختل دا ناشنا نښه ده او څلورمه یو عجیبه حیوان به ښکاره کېږي او پنځم یاجوج او ماجوج او درې ځلې به په مختلفو علاقو کې خلک په ځمکه کې ځي دا شو او یو لوی لوګي به ښکاره کېږي ډېر عظیم او بل پکې یو اور دی چې دا به د یمن نه شروع شي هغه شامه پورې به خلک بوځي او دا دنیا کې تاسو وګورئ دا لوګي او دا اورونه دا په مختلفو علاقو کې ښکاري غالبا 1945 کې چې امریکې په هیروشیما په جاپان باندې یو دوه بمه وغورځول مان خو یې دي چې څو لکه خلک پکې مړو په لکونو خلک شپږ لکه او څلوېښت زره په یو ورځ مړه شو 41 شپږ لکه په لکونو خلک په 1945 کې چې هغه وخت کې ساینس او ټکنالوژي ډېره کمه وه او پاکستان جوړ نه نو ناګاساکي او یو هیروشیما په یو علاقه کې په لکونو خلک په یو ځل مړه شو او دومره اور چې اسمان ته وختل یو لوی چې د هغې هغه د فوزله او د هغې هغه بقایات لمبې چې هغه په کیمرو کې شته وخت کې دومره کیمرې هم نه وي نو لکه دغه شان اور راتلی شي نو دا به ښکاره کېږي الله پاک دې موږ وساتي دا شی به راځي خامخا د دې وجه نه د دجال فکر هغه هر پیغمبر د امتیان یې دي حضور علیه السلام فرمایي ما من نبی الا وقد انذر قومه من الدجال دجال انسان دی شیطانان به ملګري وي او دې به دعوه کوي د خدای دې به وایي چې ستاسو رب او ستاسو پروردګار هم دا دعوه به کوي انه یدعي الالوهیه ده دې به د الوهیت دعوه کوي ځان ته به خدای وایي حضور علیه السلام به په بیان کې ځای په ځای وي ویې کنه دې خدای پاک نه دی ولې ما ته خدای پاک الله نه دی یعنې نښه د خلک به یې پیوي ځکه الله دې به آوري ان الدجال آور دې کاڼه دی دا ګسه سترګې مړه ده لکه یو ګیټ کې کېري یو منیرې په خټه کې کېري نو داسې ناسته ده نه راوتې ده نه لاندې تلې ده مړه ده مړه لکه دا مړه سترګه چې داسې ښکاري دا چلې چې مړ شي حلال شي دا سترګې داسې نی پوره ناسته هم نه پوره اوچته هم نه نو مړه ده ګسه سترګه او ښې سترګې لکه د انګور د دانې په شان بوقه راوتې ده داسې یعنی معیوب شکل دی او قبیح شکل چې سړي سترګې سمې نه یو مړی او بله راوتي نو الله پاک خو عور نه دی ان الله جمیل الله خو ښایسته دی دا ټول ښایست چا پیدا کړی الله پاک دا ښایسته خلک دا ښکلې ستوري دا ښکلې میوې د دې دا رنګونه دا سبزۍ دا نعمتونه دا ښایسته انسانان نور د ښایست ډېر څیزونه را ملائکې او جنت څومره ښایسته دی دا ټول چا پیدا کړي الله پاک جل جلاله سبحانه الله د عیوب او د بدرنګۍ نه پاک دی نو خدای پاک خو کاڼه نه دی
دی به کاڼی شکر دی د حضور خبر علیه الصلاة والسلام ما تا ته دا پیدا رسوله اصل نه چې د په عجایباتو غرایباتو د په عملیاتو او د په خبرو دوکه نه شي ګوره وته چې سړی د یو نښې نه خبرې ځکه د سره به داسې کرتبونه او داسې استدراج او داسې طاقت وي پیسې به ورسرې وي باران دا به د دې اختیار کې وي عارضي داسې متخیلات نشه جنت به ورسرې وي اب اصل کې دوزخ خو د جنت په شکل کې وښکاري او دوزخ به ورسرې وي خو به جنت نو عام ساده خلک به خو دوکه کېږي او چې دې د الوهیت دعوو کې نو هغه خپې به کجې وي دا خپې چې داسې به یې دي کجې او د دې پنډو په دې میز کې به یې روي او انسان دی ویختې نه ډېر اوار دی او نه ریشمي دي مین او نه داسې پاستو او نه ګلګوتې ویختې دي او سترګو یې دغه حیثیت شو او د ده نه مخکې به داسې حالات راځي قات به راځي او دا بې حیایي به ډېرېږي د بې حیایي اسباب وګورئ د دې څلوېښت کاله کال څه تېر شو څلوېښت کاله مخکې دور ټول د خټو دیوالونه دومره دغه نه او اوس وګورئ ډېر تیزۍ سره تبدیلي روانه ده والد صاحب مې هغه سن 90 کې چې ممبر شو د هغې هم 2-3 کاله وشو نو هغه وخت کې ټلیفون هم چاته نه لګېده نه پی ټي سی ایل هم څوک ټلیفون به چاته ډېر خاص کس ته په ډېرو تنخواستونو د ډېر انتظار نه پس نمبر به دې راشي نمبر به راځي او دومره دغه نه وو څیزونه او تبدیلي او یو 40 کاله مخکې د غسلخانې او فلشونه دا هېڅ نه وو ډېر کم همداسې دا سینسي او دغه وګورئ دا یو وړوکی موبایل وګورئ هم پکې ټلویزیون شته هم پکې ریډیو شته هم پکې کیمره ده هم پکې فوټو دی هم پکې سرکس او ډرامه ده هم پکې بې حیایي ده او څه څه هم ټیپ ریکارډ دی هم کیمره هره بلا په وړوکي شي کې راځي او دا حدیثو کې هم راځي نال چپل به خبرې کوي خو چپل دی که نه یا وړوکی یا غټ په وړوکي دغه کې شرینګ دا ټول څیزونه بند شو ډېره تیزۍ سره تبدیلي ده او دغه دجال هم چې راځي نو دجال خو ډېر دوکهباز هم دی دجال د دجل نه دی دجل وایي ډېر زیات دروغ سخت دروغ دجال وایي سخت کذاب لوی دروغ یې دا چې دی به ځان ته خدای وایي خلک به یې نه مني چې مسلماني او د دواړو جهانو د سردار د خبرو نه به خبرې نه هغه به ورته ته خدای نه ما راته ویلي یو کس په مړ کې مړ به یې کې ما ته خدای ووایه به ورته یې نه وی که نه ته خو دغه ته خو آور یې موږ ته د دواړو جهانو سردار ویلی دی انه آور والله لیس بآور دا خدای پاک یو کاڼه نه دی چې یو سترګه به عیبجنی او نه دغه به یې داسې نه دی ته خو سرکش یې شیطانان به ورسري یو خر باندې به سوري یو وخت کې او یا لاسه خر دا هم ناشنا شی دی خو دا به شیطان یې ځان نه به خر جوړ کړي شیطان خو مختلف شکلونه جوړوي رنګارنګ پیر والد صاحب مې پیر له پیرې په جامو کې راځي مولا له د مولا په جامو کې دکاندار له به د دکاندار په جامه کې زنانو له زنانو په دغه کې په خولې نشي ویلی مختلف شکلونه جوړوي تشکل باشکال مختلفه دا به شیطانان ملګري شیطان به له ځان نه خر جوړ کړي او یا با دا د ګز نه زیات دی داسې دومره غټ وي دا ګمراه فرقې چې کوم د حضور پاک خبرو پورې خاندي قادیاني به هم خاندل وایي دا ریل ګاډی دی او دې کې دا پادریان ناست دي دغه دجالین دي او دا ریل ګاډی که ریل ګاډی کې خو دنیا ناست دی ابه صرف دجال به پې ناست دي اما د هغه سورلي وي د هغه سورلي شیطان به مسخري لکه کاهنان چې پیریان او شیطان په دم کې راوستي او دغه شانته به دا ورسري وي شیطان به هم غواړي چې خلک د الله نه واړئ خلک کافر کړي زه خو هسې خراب یم چې دا خلک خراب او دا ګمراه فرقې د مسلمان په نوم د دې کوم چې د هدایت قابل نه الله قسمت کې نه دي کې دا به ورسره ملګري شي ټول او خدای پاک به دلته یو عالم پیدا کړي امام مهدي علیه الرضوان یو ښکلی عالم دی د مدینې منورې دی او مکه مکرمه کې او بیا شام کې هغه به جهاد کوي نو ګوره جهاد په ختموي امریکا او روس او ټول ملکونه جهاد نه مني هسې جنګونه کوي بمونه جوړوي خو هغه اسلامي جهاد چې د کفر د هغه زور ختمولو دپاره دی هغه نه مني پوهېږم دا د دجال نه مخکې به دا خبرې ځکه دجال هغه سره به جهاد کوي
او دا هغه ملګرو سره یو مهدي صاحب جهاد کې او د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان د مسلمانانو او شاته ملکونو خراسان او ازبکستان او دا ټول دا به ان شاء الله هغه سری وي چې سړی خبرې چې داسې او سړی را روان دي مردار او دا هغه په مقابله کې به عالمي زه به د عالمانو مرسته کوم او زه به جهاد منم او دا لویه فتنه چې ټولو پیغمبرانو ته خلک یې روړي دي خدا د آخري امت کې را روانه ده حضور علیه السلام فرمایي انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم زه آخري پیغمبر تاسو آخري امت یې نو آخر کې به دا ښکاره کېږي تاسو د مقابلې لپاره او د ځان خبر کې چې د مقابله به اهل دین او پاک خلق کوي زه به هغې او په جهاد باندې به د ملګري خرابېږي او بیا به عیسی علیه السلام خدای پاک په جامع اموي دمشق کې په سپینه مناره راکوز کړي او هغه به جهاد کوي نو جهاد حق دی او د کافرانو زور او زبردستي په دې نیک عمل باندې به ختمېږي ستاسو به ایمان هم په هغې مضبوطي سوچونه هم به سمي چې سړي سوچ سمي دعاګانې هم کوي صورت کهف هره جمعه وایي خدای پاک هم ساتي او هغه حالات او هغه میدان د هغه لپاره ورو برابرېږي د قیامت او د آخرت ده دا اهم ده ځکه موږ یو بل جهان ته روان یو دا عریضي ژوند دی یو بل ژوند را روان دی او هغه ناشنا حالات به هلته د جنت حالات د دوزخ او د قیامت قایمېدل او دا ټول ناشنا حالات دي نو ناشنا حالاتو نه مخکې هم ناشنا حالات راځي چې هغې نه انسان خبري ډېر خلک هغه نور معلومات ورته یادي حیرت انگیز خبرې او ناشنا خو چې کوم عجیبه او ناشنا خبرې دي او د خپل ځان فکر پکار دی او حضور علیه السلام د هغې بیان کړی د قیامت نه مخکې نو قیامت به خو داسې فورا داسې نه راځي د هغې نه مخکې به هغه احوال عجایب به مخکې شروع کېږي نو د هغې نه ځان خبرول پکار دی ځکه سړی چې خبري نو چې پیچي چې دا خو خطرناک حالات دي څه پکې خیر هم شته او څه پکې شر هم شته خیر به د خدای نه غواړي او د شر چې معلومات دي نو ځان به ترې بچ کوي یو صحابي دی حذیفة بن الیمان هغه به د حضور علیه السلام نه چې کوم راتلونکي فتنې دي او بېدینۍ دي د هغې اسباب دي شرونه دي مصائب دي خطرناک حالات دي د هغې تپوسونه به یې ډېر کول او زما دا مقصد دی چې زه د هغه شر او خطرناک شي نه خبر یم چې ځان ترې وساتم چې خبر نه خو چې سړی خبر نه خو مارې وچیچي چې احتیاط نه کوي او چې خبرې نو پوه شي چې اوهو دا خو خطره ده چې حضور علیه السلام ویلي دی به خدای پاک به بچ کوي دغه حالات ډېر دي او ځل صحابه کرامو د قیامت خبرې کولې د قیامت بیان او د نبوت او د رسالت ټول قرآن شریف کې شکر دی حقانیت د هغې بیان شوی دی چې هغه ځای په ځای وګورئ قرآن شریف د دې درې خبرو نه هغه زیات ډک دی په مخه الحمد چې موږ شروع کړو الحمدلله رب العالمین د خدای توحید او صفتونه او پسې به مالک یوم الدین په مخه قیامت شو او دا قرآن خو حضور علیه السلام ته راغلی نبوت هم پکې راغی وپسې الحمد کې موږ وایو که نه چې یا الله اهدنا الصراط المستقیم موږ د اسلام په لار باندې قائم او دائم وساتې د اسلام لار چا ده او دا شریعت هغه د پیغمبرانو او د هغې د ملګرو لار د الذین انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی انعام په کومو خلکو شوی دی په انبیاء کرامو په شهداو په صالحینو په صدیقینو هم دغه دي په بل آیات کې راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین انبیا خو ډېرو چې دي هغه معصوم دي او دا نور معصوم نه دي خو ډېر لوی مقاماتو واله دي نو دا ټول دا په الحمد کې دا ټولې مسلې او د قرآن شریف هر آیات کې به زر د قیامت بیانې یا به د نبوت مسلې او یا به د توحید او د ایمان مسلې دا هم ده نور هم ضروري خبرې دي نو دا قرآن شریف ته ډک دی الحمدلله او قیامت پورې وي نو صحابه کرام یو ځل د قیامت بیان خبرې کولې چې دغه شان قیامت به څنګه وي که نه څه به کېږي او عجیبه حالات دي چا ورته عقل رسي نه رسي